अस्सलामुअलैकुम मर्दान टुडे ना जाहिद शाह साथो खिदमत के हाजिर दे څنګه چې تاسو ته معلومه ده فضل آباد کې ګڼ شمېر تاریخي اثار دي. یو اثار چې کوم دی د ټولو نه غټ چې کوم دی هغه دی وخت کوم موږ سره یو سورنګ ښکاري. دغه سورنګ د ایشیا د ټولو نه لوی سورنګ دی کوم چې په لاسونو جوړ شوی دی. سورنګان چې کوم دی هغه به نور هم ډېر زیات وي او نور به هم ډېر زیات تاسو لیدلی وي خو هغه په مشینانو جوړ شوی دی. دا سورنګ چې کوم دی دا په لاس باندې جوړ شوی دی کم چې د انګریز وخت جوړ شوی دی او انګریزانو جوړ کړی دی. دلته چونکې نیر او دغه نیر د اوبو دپاره چې کوم دی هغوی مختلف لارې ایستې وي مختلف چې کوم دی هغه څیزونه کړي خو دې د پاسه یو دوه سړک هم تلي هغه هم په دې تلي دي د پاسه یو نیر دی هغه هم په دې باندې تللی دی. دې نه تاسو هغه اندازه اخیستلی شئ چې یاره دا څومره مهم دی. یو ملګری را سره ولاړ دی او د دې علاقې دی د دې ځګي دی هغه نه به هم تپوس کوو چې یاره د دې څه تاریخ دی څه صورتحال دي. خپل نوم را سره شریک یو دی په حوالې را سره هم څه خبرې شریکې. زما نوم مصطفی دی د دې کلي اوسېدونکی یم. دا وګورئ دې ځایونو ته ځي دا د دې پورې بل ورځ راغلی او په دې شکال کې دا ځایونه میمونه مات کړي دي هر څه یې دغه کړي دي. به نور خو تاسو هر څه ولید خپل دغه به د انګریزانو دغه کار دی خو پوخ کار یې کړی او نور چې کوم دي نو بس تاسو ته ښه پته ده به زر یې ویسي بارانونه او دا چې کوم دی ډېر مضبوط دی. اوس هم چې کوم دی چې یو 450 کسان په دې لګیا که دا یې نشي ماتولی. نشي ماته دې کې مخکې لار وم په دې سایډ کې په دې سایډ کې به لار وه په دې کې به پیاده خلک تلل خو اوس د بارانونو او د هر څه څخه خرابه شوه نو بس اوس پې ډېر دغه نشته. اوس هغه لو لار پې بنده شوې ده اوس د اوبه اوبه دي او نور به تاسو هینه دا رافلوز کول څه جوخت دی دا چې راشي په دغه ځایونو پورې اوبه ځي. تاسو تغبې خلکو ته څه وایي چې یاره ارټ هم دی کندرات هم دي ورپسې تاریخي ځای دام دی او دام دی ارټ هم دی بیا ټکر دی پسې او کندرات دی او دا ځایونه دي به تاسو ډېره شکریا چې تاسو دونه رالی ستاسو ډېره مهرباني. یقیني توګه باندې په دغه ګرمۍ کې دا ملګری را سره رالی ته د هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو. دې وخت کې چې کوم دی دغه اثار تاسو وینئ کم آثار چې تاسو د ښکاري دغه سورې چې کوم دی دغه سورنګ یقیني توګه باندې یو کاکا را سره هم موجود دی او هغه سره به هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم کاکا. السلام علیکم. کاکا دا راته ووایه چې دا سورنګ چې کوم دی وایي په لاسو باندې جوړ شوی دی او د ډېر وخت د انګریزانو د وخت دی. ښه جي ښه د ډېر وخت نه دی که ډېر وخت نه دی. ښه جي ښه دې وایي د پاسه پې سړکونه هم تللي دي سنیر میر هم پې نیر دی پې. ښه جي ښه نو دا راته ووایي کاکا چې دا چېرته اوبه پکې را ډېرې کېږي که نه هم دغه نرۍ نرۍ اوبه پکې را روانې دا اوبه چې دا باران چې وشو دا باره دغه غاړو ته خېږي ښه جي دې غاړو ته ختل دی. ښه جي ښه دا واټه دې باران کې دا راغورځول دی. ښه جي ښه بلکل کاکا وایي چې یاره نور پلونه به تاسو وینئ هغه په چې کوم په مشین باندې جوړ شوي هغه یو کال 2 3 4 پس چې کوم دی په هغې کې هم کار راغلي. دا هغه پل دی چې تقریبا تدې ته 1800 1900 او دغه شان چې کوم دی زه چې 2 3 400 کال د دې کېږي چې هېڅ بلا نه دی والی هم په هغې صورت کې دی هم په هغه دغه کې موجود دی او په دغې سلسله کې چې کوم دی انشاءالله تغبې به رالټئ او ستاسو انګڼ ته به چې کوم دی دغه سپیشل او د خصوصي خپرونه چې کوم دی در رسوي. خپل کوربه ځای چا ته ورکړي اجازت عمران ناصر را سره هم موجود دی د هغه هم ډېره زیاته مننه چې په دغې ساعتونو کې را سره چې کوم دی ملګرتیا وکړل.